دوستانو نن به د اتمې ناحیې کې چې کوم پلانونه ډیزاین شوي دي د سړکونو دا به درته وښیم او شروع به هم چې د بالاحصار له خولې وکوو. دا د کابل بالاحصار ده او دغسې د جام څه ورته وایي د نجات منار ده. دا د جادې سړک ده او مخامخ پل محمد خان خواته دا سړک تللی ده. چمن حضوري ورته وایي، چمن نه ده خو هسې نوم یې چمن ده. کوم وخت چې چمن نوم کېښودل شوی کېدای شي چمن به و، ولې اوس سپین ډاګ ښکارېږي. په هر صورت باندې دا مخامخ د سید نور محمد شاه مینې او یا د کارتنو سړک چې دا پراخېږي تر دې پورې 4 سړکه پکې راځي. تر کارتنو پورې 4 سړکه شوی ده، تر سیاسنګه پورې. خو ښکارېږي چې دغه ښی لاس خواته د شاه شهید اړخ دې کې دا ودانۍ وهل کېږي او چپ لاس ته هم چې دا ودانۍ وهل کېږي، لکه دغه جومات پکې ځي، دا بل جومات هم پکې ځي. نو مستقیم دا سړک تر سیاسنګه پورې رسیږي او دو طرفه وهل کېږي. دغه ځایونه خو یې تیاره ده، 4 سړکه شوی ده دغه ځای تقریبا، یو اړخ یې 3 سړکه شوی ده دې جې کې. نو دا د ټپې خوا چپ لاس خوا دا به مکمل ورته وهي او داسې ده د شاه شهید سړک دې سړک کې کم بدلون نه ښکارېږي. د اوسنۍ سړک په همدې اوسني شکل باندې ښکارېږي. خو د شاه شهید دننه او قلعهچي خواته بیا ډیر زیات نور سړکونه دي. ټول اتمه ناحیه کې تقریبا ما چې حساب کړل څه باندې 40 سړکه چې دي دا نوي جوړیږي او پخواني سړکونه چې دي دا هم پراخیږي. نو دغه د شاه شهید د منځ سړک د اول سړک نه سره تاو شوی، دلته زیارت ده او هدیره ده. دا زیارت او هدیره هم یو برخه یې داسې ښکارېږي چې د هدیرې پکې له منځه ځي، ځکه دلته سړک کوږ ده او ډېر نری سړک هم ده. دا مخامخ لوی وي. دا سړک هم داسې ښکارېږي 20 متره سړک ده، لکه دا د لومړي سړک په اندازه باندې او سیده یې راوړي پورته تر دې پورې. خو دا لوی ده، هسې هم ډېر تغییر په دغه کې نه ښکارېږي. صرف دا کږلې چې له منځه ځي پورته د شاه شهید د ځاځي بابا جومات خواته چې ده چې په دغه علاقه کې د دې کې هم کوم بدلون نه ښکاري. د ځاځي بابا جومات او دغه پخوانی سړک یا د اوسنی سړک چې د په دې کې کوم خاص بدلون نه راځي. دا سړک یې نو ته وځي. خو دلته یو نوی سړک ده د شاه شهید سړک د لوګر له دې سړک سره وصل کوي. دا کورونه دي تقریبا داسې ښکارېږي چې شاوخوا 700 متره سړک ده. نو یو 20 متره به دلته ووهل هغه جوړیږي. بل چې د سرای ملک نور نه راښکته چې د قلعهچي ته نارسېده، دلته یو سړک ختیځ خواته کښل شوی ده او دا هم د اتمې حوزې سړک سره مخامخ وصلېږي. د رحمان مېلې د الف ساحې ته مخامخ وروځي. دا مکمل نوی سړک ده او په دې کې ډېر زیات کورونه ورانېږي او دا څه باندې 1 کیلومتر سړک ده. اوږدوالی او عرض یې څه ده 20 متره ده. نو دا د رحمان مینې د دغه الف ساحې سره وصلېږي. دوهم سړک چې د په دې قلعهچه کې چې لږ ښکته لاړ شي د قلعهچي د نواباد سیمې ته چې راسې، دلته بل نوی سړک تېرېږي. دا مخامخ اتمې حوزې ته وروځي او دا هم چې دا لوی سړک د ښکارېږي چې 20 متره سړک ده دم او دا هم څه باندې 1 کیلومتر سړک ده. دا مخامخ د اتمې حوزې 4 لارې ته وروځي. دا د اتمې حوزه ده. په شاه شهید کې په قلعهچه کې دریم سړک هم چې دا 4م سړک دا تقریبا د بنحصار د غونډۍ ته نارسېده. دغه ته یې دا پل سفید ویلې دې منطقې نه شروع شوی، خو دا لږ له دغه سړک نه چې دا وړوکی سړک ده دا ښکارېږي. دا ممکن 10 متره سړک یا 8 متره سړک دا مخامخ وتلی ده د هیوادوال د بلاکو 4 لارې ته. بیا دا سړک چې ده دغه سړک هم اوس د رحمان مینې د بې ساحې دا سړک چې تر دغه پورې پوخ ده، نور نشته، بیا داسې تاو شوی ده. دا هم سره وصلوي او د هیوادوال د بلاکو غرب خوا سړک چې ده دا هم ورسره وصلېږي. د هیوادوال د بلاکو مخامخ سړک چې تللی دا هم ورسره دلته وصلېږي او دا سړک مخامخ پورته تللی ده د دوست خیل غونډۍ باندې اوړي. دلته لکه څنګه چې ښکارېږي په د بنحصار په سیمه کې سړکونه نور هم ډېر شوي دي. دغه یو غټ سړک د تقریبا 20 متره 2 طرفه سړک ده. دا خو د سټلایټ انځور یې پخوا اخیستل شوی ده. اوس داسې ښکاري چې د سړک باندې ډېر کار شوی ده او دا مخامخ ستانکزي بلاکو ته رسېږي. دا ستانکزي بلاکونه دي تر دې پورې هم پوخ شوی ده او دا مخامخ ځي د احمدشاه بابا مینې له سړک سره وصلېږي او د بګرامیو د پارک چې ده د پارک په دې پیل کې په غربي خوا کې دغلته راوځي. دا نوي بلاکونه چې جوړ شوي دي دې ته. بیا دې کې نو ډېر نور سړکونه هم ورسره وصل شوي دي. د دوست خیلو د غونډۍ شاته دې ته د قوالانو ټپه هم وایي دغه یوې برخې ته.
داسې د رحمان مینې الف څخه د دې کې نو دا مخامخ سړک راغلی تر دغه پورې خو د ستانکزي بلاکونه چې دي د ستانکزي بلاک تر دې پورې دا سړک پوخ راغلی دا او دلته د دغسې د ادې په نامه شفخانه د محمد نبي عیسی خیل دین بیا د مخامخ سړک دا نوی ډیزاین شوی ده دې خواته نو د کمرۍ په سیمه کې د بګرامۍ ولسوالي بیا نو ډېر زیات سړکونه ډیزاین شوي دي او دغه سره خط باندې ستاسې ګورئ دا بیا 40 متره ده خو دې 40 مترې ته ډېر زیات نور سړکونه ډیزاین شوي دا بیخي نوي سړکونه دي ټول په دغه پټیو بېنقشو کورونو کې تیر شوي دي خو له دې سړک نه که دې خوا راشئ د ولایتیو په سیمه کې د میرویس شهرک ته 3 سړک ورختلي دي یو د اوسنی سړک ده چې تر دغه پورې راغلی ده دا بیا داسې د اوسنی را کوږ شوی ده خو دا جوړېدونکی سړک چې ده دا د غونډۍ په بیخ کې مخامخ ځي د دغه کلي په بیخ کې ځي او ستانکزي وبښئ میرویس شهرک ته ځي خو دغه سړک بیخي مخامخ نوی ور جوړیږي دا د میرویس شهرک مابین ته ورځي او دا د ولایتیو په سیمه کې تقریبا په نیمایي کې ور بیل کړی ده دریم سړک چې دا بیا ډېر مهم سړک ده دا د ولایتیو په آخر سر کې تقریبا د 40 مترې ته مخامخ ور بیل شوی ده د میرویس شهرک ته ځي خو دا په غره باندې اوړي له اتمې ناحیې نه یا له میرویس شهرک نه اوړي دا چهلستون ته په غره باندې که تاسو وګورئ شاوخوا 8 کیلومتره سړک ده او د چهلستون د باغ ته رسیږي دا تقریبا چهلستون باغ د سړک سره وصلېږي نو دا بیخي نوی سړک ته په دې غره باندې تیروي او دا به ښه منظره هم د قنداریانو خبره ولري د غره پر سر باندې او دا له هغه نه وروسته له د کابل پوهنتون زراعت له پوهنځي څخه کوم د تلویزیون د غره په ډاډه کې کوم سړک ختلی د قوي مرکز ته دا له هغه نه وروسته تقریبا دویم سړک به په دغه سیمه کې ورخیږي پخوا داسې ویل کېدی چې شاه شهید په سیمه کې هم د شهدای صالحینو باندې یو سړک په چهلستون خواته وراوړي خو په دې نوي ډیزاین کې نشته ولې دغه سړک پکې نوی ډیزاین شوی ده او لکه څنګه ستاسو ګورئ دا سره خط باندې دا لوی سړکونه دي 40 متره سړکونه دي لکه څنګه دا لوګر سړک لوګر خواته تللی دا سړک له دې نه د دې غونډۍ بیخ کې تقریبا دا تنګي ته نارسېده سړک مخامخ بیل شوی د کمرۍ کلي ته ځي او دغه د کمرۍ د سیمې اوسنی سړک د نارۍ ستاسې ګورئ له بین حصار نه رابیل شوی د مخامخ دغه د پخواني فارم ځمکې دي او دا تقریبا په دغه ګولایي کې دلته یو مکتب ده دا دلته ګولایي خوري او مخامخ دا ځي ان د بګرامۍ ولسوالۍ ته تیریږي خو دې سره البته ډېر زیات نور سړکونه دي وصل شوي دي لکه څنګه ستاسې ګورئ په دې کې د هلته چارعین هم شته دا سړک بیا مخامخ رنګ روډ یا حلقوي سړک سره وصل شوی دی دا مخامخ راغلی ده د ستانکزي له بلاکونه د چارعي نه چې دا مخامخ راغلی یو بل چارعي لري دوه چارعین او په دریمه چارعي کې چې دا مخامخ دا د رنګ روډ سره وصل شوی دی حلقوي سړک سره چې دا د غره په بیخ کې تقریبا تیر شوی ده او دا د ښه وړاندې ده نو دا ښکارېږي چې لوګر پر سیند باندې ورتیریږي دلته به یو پل هم ورکې دی لوګر سیند داسې کمرۍ په سیمه کې راغلی نو دغسې د کمرۍ په کلي کې دا سړک مخامخ تاو شوی ده دا بیا پاس د سهاکو په منطقه کې په 9 برجه او 2 برجه ورته 6 برجه ورته 6 برجه دیو کلیو کې تیر شوی د بګرامۍ ولسوالۍ ته رسېدلی دا د هغه په منځ کې د سیند غاړه کې دغه خط چې تاسو ګورئ دا د کارتینو له دریم سړک نه چې کوم د ناپاکو اوبو هغه د نیر د په اصطلاح باندې کانال د دا هماغه کانال داسې راغلی ده او دلته د اتمې ناحیې د سید نور محمد شاه مینه یا معروف چې په کارتینو باندې د په دې کې نو بیا هم نوي سړکونه پاس د دوه سړکه د سیاسنګ نه مخامخ پورته ختلي دي قلعه زمان خان خواته یا سیمټ خانې ته دا سړک د لومړی سړک وروځي دا خو پوخ ده خو وړوکی د ښکارېږي دا به پراخوي دویم سړک د بلاکو په خوا کې د دې بلاکو په ختیځه برخه کې مخامخ څه ورته وایي دا شهرک ته د کارتینو په لومړي سړک کې تقریبا دا سړک هم چې دا د ټپې سر ته ختلی دلته د ټپې په سر کې هم نور نوي سړکونه ډیزاین شوي دي 40 متره سړکونه او دا مخامخ د قلعه زمان خان یا د خدایداد لومړي سړک سره پاس وصلېږي دویم سړک کې چې دا د کارتینو دریم سړک نه کوم سړک پورته ختلی دا بیرته د ټپې بیخ ته یو ځای کېږي خو د ټپې د بیخ سړک چې دا هم نوی جوړ شوی دی البته دا تصویر پخوانی اخیستل شوی دی سټلایټ دا انځور اوس دلته هم کار کې شوی دا هم د قلعه زمان خان سړک سره وصلېږي او د لومړي سړک سره بیا د احمدشاه بابا مینې قلعه زمان خان د عمومي سړک ته په دغو برخو کې ورسره وصلېږي په هر صورت باندې دلته ډېر زیات بدلون نه ښکارېږي دا د ټپې د سر حلقوي سړک او پخوا چې ډاکټر نجیب په وخت کې
جوړ سوی ده. دا ښکاریږي چې یو څه پراختیا پکې راځي ځکه دغه خوا کورونه مو وهل کېږي ورسره او دلته د کارتیناو یا د سید نور محمد شاه مینې په دې پخوانۍ سادګاه نانبایي چې ورته وایي له دې نه کښته په همغه پخواني شکل کې را کوز سوی ده او را تاو سوی ده. البته ډېر نری ده، دغلته ډېر پراخیږي. دغه دوه لوړپوړي ودانۍ چې د کوڅې په سر کې دي دا ښکاریږي چې پکې خرابیږي. دا سړک به همدغسې کوږ راتاویي په دې اوسني شکل کې یې پراخوي. دا کوم اندازه یې چې اوس دا کوم ډیزاین چې اوس ده په دې کې البته د غرب خوا اړخ یې چې دا ډېر پراخیږي. دغه ځای کې بیا شرق خوا ته هم راغلی ده. دلته دا ټپې ته چې پورته راخیږي دواړه خواوې وهل کېږي او دلته چې دا جنوب خوا سره وصلېږي. دا سړک راغلی ټپې نه همداسې مستقیم راتاو سوی ده. د ټپې شاته د لوی سړک د احمدشاه بابا مینې سره وصلېږي. دلته اوس ځاځي مارکیټ جوړ کړی ده. دا خو پخوانی سټلایټ انځورونه په دې کې نه ښکارېږي. البته دلته ډېر زیات کار سوی ده او دلته لوکس مارکیټونه جوړ سوي. همدغه کونج نه مخامخ دغه سړک چې ده دا ان همغه د قلاچې له بینیسار نه سره بیل سوی هغه سړک دغلته راځي وصلېږي. دا په دې غونډیو کې همدغسې راتېرېږي. البته دغلته د کارتیناو نه به چې کله د قلعه برقي ته موټر راتاوېده یا د رحمان مینې بې ساحې ته نو هغه به په دغه لاره کې دغسې راتلل. دا البته ډېر څو پېتللي جمپونو نه ډکه یوه لاره ده سیمټي او دغه دواړه کوڅې چې دي دا پخې سوي په دې به ډېر بیروباره خو دا سړک مخامخ له دې کونج نه راځي او ټول کورونه دا بېنقشې کورونه دي دا پکې وهل کېږي. دلته د دې نهر د مردارو اوبو دا نهر چې ده د ناپاکو اوبو دې په سر باندې تقریبا چارایي ده او دا مخامخ همداسې راتېرېږي. د هیوادوال د بلاکونو څلور لارې ته راځي. دلته دا لوی مسجد هم دی رحمان مینې په دې کونج کې. دا یې قلعه برقي ده. په دې ساحه کې ډېر ودانۍ چې نه دي راغلي. دا سړک باندې مخکې بحث وکړو چې بیا مخامخ بینیسار راپورې رسېدلی ده او د پوزې ته نارسېده. نو دا به د کارتیناو د ټپې شا د بیني حصار سره لوګر سړک سره وصل کړي او دا تقریبا 4 کیلومتره لاره ده سړک ده او ښکاریږي چې 10 متره سړک وي. تر دې نه هاخوا دغه لوی سړک چې موږ بحث پرې وکړو دا تقریبا د بګرامۍ ولسوالۍ دغه نوي بلاکونه چې جوړ سوي دي د غونډۍ ته مخامخ د پارک ته مخامخ یا د کابل دغه نوې منډیي چې په دغه علاقه کې جوړه کړې ده دې ته مخامخ د سړک وځي او دې سړک تقریبا کار مخ په خلاصېدو باندې ده. کېدای شي راتلونکو څو میاشتو کې خلاص کړي. دا هیوادوال بلاکو ته وبښئ د سانکزي بلاکو ته رسېږي او سانکزي له بلاکونه مخامخ د بیني حصار د دې غونډۍ یا پوزې د دې شاته تقریبا دا میرویس شهرک ته کومه لار تللې دلته یو ځای کېږي. دا سړک بیا په څو نورو سړکونو باندې وصل ده چې هغه ګلبوټي خواته ځي یا بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو د کلي خواته ځي. خو دا ډېر مهم سړک ده چې دغه منطقه تقریبا د هغه سره وصل کړي له بیني حصار سره. له دې نه اخوا نو ټول داسې ده 8مه حوزه وه. دا خوا یې چې ده دا علاقه یې د ولسوالۍ مربوط ده د بګرامۍ د ولسوالۍ. په همدې 8مه حوزه کې دغه دوه نور سړکونه هم چې دي د نجیب زراب د دې شرکت شاته دا سړک مخامخ دا تېر سوی دا تر دغه ځای پورې پوخ ده. نور چې د خامه ده دا مکمل تاویږي دا سړک او دا سړک تللی قلعه زمان خان سړک سره وصلېږي او د قلعه زمان خان د نمرو ته نارسېده. دلته څو نورو سړکونو سره هم لکه دا د غونډۍ په سر باندې ټپې په سر باندې کارتیناو ټپې په سر باندې دا سړک مخامخ راغلی ده له دې سره وصلېږي. بیا دا هم د کارتیناو د ټپې په شمالي برخه کې بل سړک ده چې دا سړک تقریبا د خدایداد سړک ده چې دا راغلی دغه کې کوک سوی ده تللی د اوسني د قلعه زمان خان دا د 14مې حوزې ته ور وصل سوی. خدای مخامخ داسې راکش کړی ده او وړاندې د قلعه زمان خان نمرو ته یې رارسولی دی. دا سړک بیا مخامخ د پولي چرخیل سړک نه راغلی ده د کابل جلال آباد له سړک نه چې مستقیم راغلی د قلعه زمان خان سړک سره وصل سوی. همدا سړک راځي مخامخ د کارتیناو د ټپې شاته د نجیب زراب د یا د جمعه محمد محمدي د پارک په سر باندې دا کوم سړک تېر سوی ده او لاندې بل سړک تېر سوی دا هم دغه ځای ته رارسېږي د غونډۍ سر کې بیا قطع کېږي په یو بل سړک سره. دا البته واړه سړکونه دي هغومره لوی سړک نه دي ټول 8 متره او 10 متره سړکونه دي خو ښکارېږي چې د ټپې په سر چې دا کوم غیر منظم کورونه دي دې دپاره یو غټ سهولت رامنځته شو چې دا وصل سوله تقریبا د ټپې په سر کې چې دا ډېر سړکونه نه اوس هم البته نشته
کیدای شي دغسې هم یو سړک تیر کړی وي دا درې سره وصل کړي وي دا د البته دلته به کار ډیر زیات غواړي په هر صورت باندې دا پاس سړک چې وصل کړه دا هم ډیر هم د امنیت له لحاظه د منطقې ته خصوصي مثلا که کوم پیښه کیږي پولیس په دغه سړکو کې عاجل ځان ورسوي سي یا که اور لګیږي اطفائیه کولی سي اور ورسیږي البته یوازې د ټپه نادر خان په دې سر باندې دا ټوله ټپه د کارتنه او ټپه ورته وایي کارتنه غونډۍ په دې کې تقریبا د 20 کیلومتره سړکونه شاوخوا ډیزاین شوي دي 20 تر 30 کیلومتره پورې او دا ټول 20 متره او 10 متره سړکونه دي. بیرته که د اتمې حوزې د برخې ته راسو د لویدیځې برخې ته دلته نو دغلته پخوا ماسې کله د جمهوریت په وخت کې کومه نقشه لیدلې وه د بالاحصار په دغه بیخ کې د کارتنه د شاه شهید بالاحصار سړک راغلی دا سړک هم ویل کېده چې همدغسې مخامخ پوخ شوی ده اوس سیمټ کړی ده بیني حصار ته وتلی ده خو ویل کېده چې دا سړک مخامخ د کابل منډوي یا سنګ تراشي نه دا سړک د بالاحصار په غرب کې دلته یو تنګی ده په دې تنګي کې راوځي خو اوس په دې نقشه کې داسې ښکارېږي چې څه نوي پکې نشته البته دا کېدای شي تاریخي لحاظ باندې ورته فکر کړی چې دا څه تاریخي ودانۍ دي هغو ته زیان ونه رسېږي کار څنګه یې خو په هر صورت باندې دغه سړک ته هېڅ کار نه ده درلودلی د جمهوریت وخت کې ما د کابل ښاروالۍ کې کومه نقشه لیدلې وه هغه دغه سړک د شاه شهید مخامخ په دغه تنګي کې اوس هم یوه لاره تقریبا ستا د پیاده کسان چې چلسوتون خواته خیږي دغه لاره ده دا ویل کېدل چې پخوي او اخواته اړي خو دې نقشه کې بیا هم په دې برخه کې هم څه نشته دا البته شهدای صالحینو هدیره ده زیارت د دې کلي منځ کې دا سړک راپوخ شوی ده اوس بیني حصار ته بیرته رارسېدلی ده دلته د میرویس شهر دا 3 سړکونه راغلي دي او دا یو سړک وایي چلسوتون ته اوښتی ده نو دا ټول د اتمې حوزې سړکونه وو البته په دې کې د اوسنیو سړکونو پراختیا هم شامله ده او نوي سړکونه چې دي دا پکې ډېر ډیزاین شوي دي خصوصا د بګرامیو د کمریو په دې ځمکو کې او د نقشې نه داسې ښکارېږي د نوي 40 متره هم چې ترې تاو کړې ده چې دلته یې ډېر منظم ډول باندې د نقشه غواړي عملي کړي که دا نقشه عملي سي دې منطقې ته د کېدای شي د ښار د پراختیا پام ډیر سي البته دا بیا د بګرامۍ د ولسوالۍ مربوط ساحه ده د لوګر سړک هم همدغسې کار روان ده د چهارسیه پورې اوړي او په دې هم کار روان ده اوس نو یوازې د کابل په اتمه ناحیه کې شاوخوا 100 کیلومتر نوي سړکونه چې دي دا ودانیږي او د پخوانیو هغو لکه خپله د سید نور محمد شاه مینې یا د کارتینه عمومي سړک چې ده دا تر نجات مناره پورې 4 سړکه کېږي په دې کې ډېرې ودانۍ هم ځي دا سړک به پراخېږي دا بیا همداسې مخامخ تنګ شوی ده بیرته چې د سنګ تراشي خواته راځي خو دلته بیا ترافیک سره ویشل کېږي البته په دغه منطقه کې فشار زیات ده ولې د دغو نویو سړکونو په تېرېدو سره چې د خدایداد خواته او د زړو مکریانونو خواته دا سړک تېرېږي دا به پر دې سړک باندې فشار کم کړي او همدارنګه د بګرامۍ په منطقه کې چې کم سړکونه د 14مې حوزې قلعه زمان خان خواته تاویږي او له قلعه زمان خان بیا د جلال آباد سړک خواته ځي نو دا به پر دې سړک باندې که څوک د کابل شمال ته هوایي ډګر خواته مکریانونو خواته ځي پر دې سړک به کافي بیروبار کم کړي او که څوک د کابل نه لوګر پکتیا او خوست ته ځي نو هغه کېدای شي دغو سړکونو کې که دا خو جوړېدونکی سړک ده دا اوس کېدای شي کال دا وخت په موټر بیخي رفت و آمد ولري خو که دا نوي سړکونه جوړ شي نو په دې مرکزي سړک باندې ډېر ګڼه ګوڼه کمیږي نو د دې د تطبیق وخت معلوم نه ده چې کله به یې ښه ښکارېږي چې د راتلونکو 5 کلونو کې کېدای شي دا واړه غټ سړکونه د کابل ښار په دغسې مرکزي ساحه کې لکه اتمه ناحیه چې ده په دې کې ودان سي په ډېرو باندې اوس کار روان ده لکه د ټپې سړک چې قلعه زمان خان خواته وراړي او دارنګه دغه سړکونه چې د هیوادوال او د ستانکزي په شهره کې دي دا سړکونه باندې دا اوس کار روان ده او کېدای شي دغو د بګرامۍ د ولسوالۍ مربوط سړکو ته یې ورسي له هغه نه وروسته هغه سړک کېدای شي راتلونکو 10 کلو کې پلان وي په درنښت